ثنا ستاینه الله لره ده چې زمکه او اسمانونه هست کړل رڼا او تیاری پیدا کړی بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې لمنلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان غړي ما ذاته چې تاسو له خټه نه پیدا کړی بیا یې تاسو لپاره د ژوند یو نیټه وټاکله او یو بل نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسو چې په شک کې لویدلی هست ما یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکارا او پټو ټولو حالاتو په هیږي او کومه بدیانی کی چې تاسو ګټي له هغه څخه خبر ده د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردگار لنی قانون څخه هیڅ کومه نه خانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلی وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولای لکه هم دا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه هم دروغ وګڼه خدای په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخري کوي ډیر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه مونږ تباه کړی دي چې د هر یو په خپل دور کې نوم او واکمني و مونږ په ځمکه کې هغو ته هغه واس واکور بخلی و چې تاسو ته مون نه دی در بخلی پر هغو مل اسمانه خو ورختونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالي او بهولي او کله چې هغوی د نعمت ناشکری وکړنو په پای کې مونږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل ای پیغمبره کوم پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکل کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپل لاسونو سره لمس کړی لیدل هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوی دي دا خبره کوله چې دا خو ښکارا کوړي دي وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښتہ نه ده نازله شوی که چیرته مونږه پرښتہ را کوزه کړی وای نو تر اوسه به د وخت فیصله شوی و بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کیږي او کومه پرښتہ را کوزه کړی وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازله وله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک یخته کړی و چې په هغه کې اوس دوی یخته دي اے محمد صلی الله علیه وسلم لته مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډي وهل شوې دي خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې همغه حقیقت مسلط کړای شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه دوی ته وایي لکشان د زمکه پر مخ وګرځي را وګرځي وګوري چې دروغ غنون کې له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او زمکه کې چې څه دي هغه د چا دي وایي هر څه یوازې د الله دی هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړی د قیامت په ورځ به هغه تاسو ټول ارومرو را ټول کړي دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی حکومت خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباہی په خطر کې اچولي دي هغه یې نه مني د شپې په ترګمۍ او د ورځې په روښنايي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي وایا زله الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرست ټاکم هغه خدای پرېږدم چې د زمکه او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه وایا ماته خو هم دا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زده هغه په وړاندې د تسلیم سرخ کته کړم او په تاکید سره ویل شوی دی چې څوک مشرکیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مکه وای که زه خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په ولوی هیبتناک ورځ کې بل عذاب سره مخامخ شم په هغه ورځ چې څوک له عذاب وژغورل شو پر هغه باندې الله ډیر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی که الله تاسو کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تاسو هغه زیان څخه وژغورل شي او که هغه تاسو په کومه کې ګڼه ګټه دروړوي نو هغه د هر څه واک لري هغه پر خپل بندگانو پوره برلاسه واکمن دی او د حکمت څښتن او با خبره ده له دوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدی تر هر چا لوی ده وای زما او تاسو ترمنځ الله شاهد دی او دا قران ماته د وحی په وسیله را لېږل شوی دی تر څو چې تاسو او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړئ آیا پر کیا سره تاسو دا شاهدی وهلی شي چې له الله سره نور خدایان هم شته وای زه خدا شاهدی هیڅ کله نشم ویلای
وای خدای خو همغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسو پکې اخته یاست. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بیل اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپل ځامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کی. کوم کسانو چې په خپل ځان په تباهی کې اچولای دی هغوی دا نه مني. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغ او بهتان وایي یا د الله نښانی دروغ غني. دا یقیني د داسې ظالمانو هیڅ کله برای نشي متلای. کوم ورځ چې مونږ دوی ټول را پاتو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسو هغه انګیرلي ورخوال چیرته دي چې تاسو هغه خپل خدایان ګڼلی وو، نو هغوی بل دې پرته بل فتنه راپورته نشي کړای چې یعنی په دې دروغ ویلو خلو واځ کړی چې ای زموږ بادار پر تا باندې قسم چې مونږ هیڅ کله مشرکان نه وو. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خود ساخته معبودان تری تم شي. له دوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ دي ستا خبرې اوري خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولې دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کونوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره هم څه نه اوري. هغوی که هر نکانه وګوري ایمان پر نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شړه کوي. نو له هغوی څخه چې کوم کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو لاوریدو وروسته هم دا وایي چې دا لوی زړې کیسې پرته نور څه نه دي. هغوی د دې حق له منلو څخه خلق منع کوي او په خپل هم ورڅخه لري تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپل د خپل تباهي وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلای شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدای چې مونږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې و په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند هغوی په مخ کې شي او که هغوی بیرته د خپل پخوانی ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن د دې عمله د خپل دغه هیله په څرګندولو کې به هم له دروغ ویلو څخه کار واخلي. نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د هم دې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګ وروسته هیڅ کله دوهم ځل پام نه څولای شو. کاش کې تا هغه منظر لیدلای شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولای شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به وایي ولې نه؟ ای زمونږ رب همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي خنو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلي. زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼي. کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به وایي خواشینی ده لمونږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپل اوګو به د خپل ګناهو پیټه یې راخیستې وي. وګوره څومره ناکاره پیټه دی چې دوی په اوګو اخلي. د دنیا ژوند خو یو لوبه او یو ننداره ده. په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسو له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ضروري دا خلک ته نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. لته مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړهونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغه ته زمون مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسیدلي. بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستاسو لپاره د زغملو وړ نه وي نو که دې زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه.
که الله غوښتي وای نو هغوی ټول پر سم لار راغونډول شول. نو نه په حقیقت د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اوریدونکي پاتې شول مړي، نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاتوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلي. وایي الله د نښانې نازلولو بشپړ واک لري، خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته دي. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکاخ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسو په څیر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پریښې، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي. کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لویدلي دي. الله چې چاته وغواړي گمراه کوي او چاته چې خوښه شي پر سم لارې برابروي. دوی ته وایي لکشان غور وکړي راوخی کله پر تاسو باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا ورستای ساعت را رسیږي، نو آیا په هغه وخت کې تاسو له الله نه پرته کوم بل څوک بلی وایي کریستینیاس؟ په هغه وخت کې تاسو هم دا الله بلی، بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسو زندوي. په داسې وختونو کې تاسو خپل انګیرلي شریکان هیروي. د تاسو مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لېږلي او هغه قومونه مو په کړهونو او غمونو اخته کړل ترڅو چې هغوی له عاجزۍ سره زمونږ په وړاندې سرخ کته کړي. کله چې زمونږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه، او د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته دا ډینه ورکړه چې تاسو چې څه کوئ ښه کوئ. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوی وو ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه نا امید و. په دې توګه د هغو خلکو سټه وېستل شو، یعنی بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسو لیدنه او اوریدنه درڅخه واخلي او ستاسو زړونه مهر کړي، نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسو ته دا قواوی بیرته درکړی شي؟ وګوره په څه شان مونږ بیا خپل نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. وایه تاسو کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسو باندې عذاب راشي، نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بد عمله خلکو ویرونکي اوسي. چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپل کړنچاره سم کړي، د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي، هغوی ته به د خپل سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي، نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه پرېښته یم. زه خو یوازې د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را استول کیږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړاند او سترګور دواړه برابرېدای شي؟ آیا تاسو فکر نه کوئ؟ او اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي، هغوی له خپل ځان لري مشړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټه پرتا نشته او ستاله حساب نه د هیڅ شي پیټه پر هغو نشته. د دې لپاره هم کته هغوی لري وشړي نو په ظالمانو کې به وشمیرل شي.
په اصل کې مونږ په دې توګه لدی خلکو څخه ځینې د دینو نور په وسیله په ازمایښت کې اچولي ترڅو هغوی دوی وګوري وایي آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده او آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني کله چې تاسو هغه خلک راشي چې زمونږ پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته وایا سلام پر تاسو ستاسو رب د رحم او مهرباني کړن چاره پر خپل ځان باندې لازمه کړی دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپل رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي او په دې ډول مونږ خپل نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو ترڅو چې د مجرمانو لار بیخي ښکاره شي اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې تاسو چې الله نه پرته نور بلې د هغو بندګۍ کولو نه زه منع کړای شوی وایي زه به تاسو د نفسي غوښتنو پیروي نه کړم کما داسې وکړل نو گمراه شو او د سمې لارې من دونکو څخه نشو وایي زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړم او تاسو هغه دروغ غنلای دی اوس زما په واقع هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسو تلوار نیولې یاست د فیصلې ټول واک د الله دی همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی وایي چې هغه شی زما په واقع وایي چې تاسو په تلوار سره د هغه غوښتنه کوي نو زما او تاسو ترمنځ به د وخت فیصله شوي و خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي له همغه سره د غیب کلیګانی دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهیږي په وچو بو کې چې هر څه دی له ټول څخه هغه خبر ده لونه څخه کومه راولیدونکو پانه داسې نشته چې هغه پر عالم نه وي د زمکه په ترګمې پر دوه کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورته با خبره نه وي وچ اولاد ټول په یو خانه کتاب کې لیکل شوی اما غدای چې د شپې ستاسو ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوي پر هغه پوهی بیا په بل ورځ هغه تاسو د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاتوي ترڅو چې د ژوند ټاکلې موده سره ورسیږي په پای کې د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي بیا به هغه تاسو ته وخی چې تاسو څه کوي پر خپل بندگانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسو څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسو څخه د کوم یو د مرګ نیټه را رسیږي نو د هغه لګل شوی پرختي د هغه ساه اخلي او د خپل فریضې په سر ته رسولو کې یو بڅره لندون نکوي بیا ټول د الله د خپل حقيقي بادار په لوري بیرته راوستل کی خبردار اوسئ د فیصلې ټول واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري څوک دی چې له هغه څخه تاسو د کړهو په وخت کې په زاري او په پټه پټه دعاوې غواړي چاته وایي چې کتال دې بلا څخه مونږ وژغورلو نو مونږ به رومرو شکر وستونکي وشو وای الله تاسو ته له هغه او له بل هر کړهو څخه نجات درکړي بیا تاسو نور له هغه سره شریکان غنئ وای هغه په دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه راپورته کړي یا تاسو په ډلو ویشي په وی ډلې باندې د بل ډلې د زور خوند ټکی وګوره موږ په شان په مکرره توګه لبیلا بیل لارو څخه خپل نښانې دوی ته وړاندې کوو خای چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهي ستا قوم له هغه څخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی دوی ته وایي چې زه پر تاسو باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی د هر خبره د څرګندېدو وخت ټاکلی دی ډیر ژر به تاسو په خپل په عاقبت باندې پوه شئ او اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګوري چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د حقوق څنګه پاتېږي تر دې پورې چې هغوی دا باسونه پریږدي په نورو خبرو پیل وکړي او کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څو وخت دا خطا احساس کړي
له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګه مکیه د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته البته نصیحت کول فریضه ده خای چې هغوی له غلطه لارې راوړي هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین او لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپل کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم لاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپل عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغه ته بل حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څخلو خټېدلې یعنی جوشوب او دردناک عذاب ورکړل شي ای محمد صلی الله علیه وسلم لدوینه پوښتنه وکړه آیا مونږ الله نه پرته هغه وبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولای شي نه زیان او کله چې الله مونږ ته سم لار راښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپل پوندو شاته وڅرخیو آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکای کړی وي او هغه حیران لاله د ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګری ورته ناری وਹੀ چې دا سراشه دا سم لار ده وای په حقیقت کې خو سم رهبری اوازه د الله رهبری ده او د هغه له خوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سرخ کته کړی المنز قائم کړی او د هغه له نافرمانی څخه ځان وژغوري د هغه لوري تستاسي ټول ورتګ دی هغه ذات دی چې اسمانونه او زمکه په حق پیدا کړی او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاتې را ټول شي په هغه ورځ به هغه هم داسي شي د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلې یعنی سور پوکړای شي په هغه ورځ به پاچاهي ده هغه وي هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او با خبر دی د ابراهیم علی السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسی زه خو تا او ستا قوم په ښکارا گمراهی کې وینم مونږ په دې ډول ابراهیم علی السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورخودلی او د دې لپاره مو خودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید وی ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرې وته نو وی ویل په پرې وتون کې پوری خو زما زړه تړلې نه دی بیا چې کله سپوږمۍ ځلاند تر سترګو شوه نو وی ویل دا دی زما رب او کله چې هغه هم پرې وته نو وی ویل که زما رب ماته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له گمراهانو څخه شوی وای بیا چې کله المر روخانه ولید نو وی ویل دا دی زما رب دا ټول ټول لوی دی او کله چې هغه هم پرې وته نو ابراهیم आवाज وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسو هغه له خدای سره شریک کړئ ما خو یو لوري ته په اعلان کولو د هغه ذات خواته مخړولای دی چې هغه زمکه او اسمانونه پیدا کړی او زه هیڅ کله له شرک کوونکو څخه نه یم د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسو د الله په کار کې له ما سره جنگيږئ په داسې حال کې چې هغه ماته سم لار راښودلې او زه تاسو له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم هو که زما د رب څخه خوښوي نو هغه ارومرو کېدای شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسو فکرمن کیږئ نه یعنی پن نه اخلي او زه تاسو له انګیرلو خدایانو څخه ولي ویریږم چې کله تاسو له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسو باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی لمونږ دواړو ډلو نه کوم یو زیاته د نو ویریدو او ډاډی یعنی وړه ده راوخی که تاسو څه علم لرئ په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سم الله برابر همغه کسان دي چې ایمان راوړای او خپل ایمان په ظلم نه دی ملوث کړی دا زموږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علی السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجه ور په برخه کو
حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی او موږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مسم لار وښودله هغه سم لار چې د دین مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې و او د هغه اولادینه مونږ داوود علیه السلام سليمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هدایت ورکړ په دې توګه مونږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکی مکافات ورکوو د همغه اولادې څخه مو زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته لارښوونه وکړه هغوی ټول نیکان د همغه کورنۍ څخه مو اسماعیل علیه السلام یاسع علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده له دوی نه هر یو ته مونږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله دغه راز د هغو پلرونو نیکونو د هغو اولادې او د هغو لورونو څخه د اترو باندې مونږ پیرزوینه وکړه هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوړه کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه دا د الله هغه هدایت ده په هغه سره چې هغه له خپل بندگانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي او کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلی وای دا هغه کسانو چې موږ ورته کتاب شریعت او پیغمبري ورکړي و اوس که دا خلک د هغه منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته موږ څه نور خلکو ته دا نعمت ورسپارل دی چې له هغه څخه منکران نه دي اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه کسان د الله له لوري هدایت میندونکو د هغه پر لار ته هم لاړ شه او وایي چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسو نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی دوی د الله صحیح قدر او ستاینه نکړه چې کله چې وویل الله پر کوم انسان باندې څه نه دی نازل کړی د دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علی السلام را وړی و چې د ټولو انسانانو لپاره روښنايي او هدایت چې تاسو هغه ټوټی کوي لکه ښکارا کوي او ډیر څه پټوي او د هغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړای شو چې نه له تاسو سره وو او نه تاسو له پلار نیک سره خنو د هغه نازلونکي څوک صرف دومره وایي چې الله بیا په خپل دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پریږدي د هغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی د هغه څه تصدیق کوي چې له دنه مخکې راغلیو او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسو د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه او د هغه په شاوخوا کې اوسیدونکو تنبیه کړی کوم خلک چې آخرت منی هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپل منځونو پابندي کوي او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتانو تړي یو وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وی نازل کړی شي یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلای شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټي وونکي وي او پرختي په لاس غزول ورته وونکي وي چې راوړی وباسي خپل سا نن به تاسو ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکي عذاب درکړی شي چې تاسو په الله پورې د ناحق تور په ټپلو کولی او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست او الله به وای دا او تاسو همغه یک تنها زما په وړاندې حاضر شوي لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسو یوازې پیدا کړی وي چې مونږ تاسو ته په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پریخي راغلی یاست او اوس مونږ له تاسو سره تاسو هغه سپارښتونکي هم نوینو چې د هغو په باب تاسو دا ګمانو چې تاسو د چارو په برابرولو کې هغه هم یو څه برخوال دي تاسو ټول خپل منځي اړیکې پریکړه شوي او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسو د حقوق اندرلود د دانی او زړی چونکای الله دی هغه ژوندای له مړي څخه باسي او هغه مړی له ژوندینه باسي د دې ټول چارو سرته رسونکای خو الله دی نو تاسو کوم لوري ته وختونکي هست هغه د شپې پرده چیروي سهار را باسي هغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده
همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی. دا ټول د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي. او همغه ذات دی چې ستاسو لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترګمویو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځول. وګورئ مونږ نښانې په ډاګه ښکارا بیان کړې دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري. او همغه ذات دی چې تاسو له یو نفس څخه پیدا کړی، بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای. دا نښانې مونږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړې دي چې پوهه او ادراک لري. او همغه ذات چې له اسمانه یو بورولې، بیا د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول، بیا ورڅخه شنه خیرازه کښتونه ونه پیدا کړی، بیا ورڅخه لاندې باندې سپری دانې راوېستلې او د خرما او لڅانګو نه د میوه وږي شنګلې پیدا کړې چې له ډیر بار نیولو نه ښکته زنګي، او د انګورو، زیتون او انارو باغونه جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته چیرما ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بیلا بیل هم دي. دا ونی چې کله میوه نیسی نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. د دې لپاره هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل، دا چې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بے پوهه او بے ادراک د هغه لپاره ځامن او لونی جوړ کړي. په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډیر لوړ دی چې دوی کوي. هغه خو د اسمانونو او زمکه هستونکی دی. د هغه کوم زوی لکومه کېدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته. هغه هر څه پیدا کړی دی او هغه په هر څه پوهیدونکی دی. دا د الله ستاسو رب، هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته، د هر څه خالق. نو له دې عمله تاسو د همغه بندګي وکړئ او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی دی. کتنې هغه نشي موندلای او هغه کتنې موندلای شي. هغه ډیر زیات باریک بین او با خبره دی. وګورئ تاسو د رب له لوري نه د کتنې وړ روښنايي راغلي دي. اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره بغټ وکړي او څوک چې ځان وروند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي. زه پر تاسو باندې کوم پیرادار نه یم. دې ډول موږ خپل آیاتونه بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تعالی چا څخه زده کړی ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کوو. دې ډول موږ خپل آیاتونه بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تعالی چا څخه زده کړی ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کوو. اے محمد صلی الله علیه وسلم، د هغه وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاسو رب له لوري نازله شوی ده، ځکه چې له هغه یو رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پل مو وه. کله الله خوښوي نو هغه په خپل داسې لار چاره برابر ولای شو چې دا خلک مشرکان شوی نه وای. ته مونږ پر هغه باندې پیرادار نه ټاکلای او نه ته پر هغه باندې مسلط ساتونکې. او اے مؤمنان، دا خلک چې الله نه پرته څوک بلی هغه ته کنځلې مکوي. چیرته داسې ونشي چې دوی له شرک نه په نور لا وړاندې تک سره د ناپوهۍ له عمل الله ته کنځلې وکړي. مونږ خو په همدې ډول د هر ډلې لپاره د هغې کړو له خایسته کړی دي. بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځیدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګند کړي چې هغوی څه کړی دي. دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې کوم ته کومه نښانه راشي نو موږ پر ایمان راوړو. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایي چې نښانې خو له الله سره دي او تاسو څنګه وپوهول شئ چې نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. مونږ په هغه شان د دوی زړونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پر ایمان نو راوړای. مونږ دوی په همدې سرکشي کې لاله هند پریږدو. کوم پر دوی باندې پرخته هم نازل کړي وای او مړو له دوی سره خبرې کړي وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای، بیا هم دوی ایمان راوړونکي نو
مګر دا چې د خدای همدا غوښتنه وی چې هغوی د ایمان راوړي او زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي او مونږ تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږی خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي استاد رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې و نکړي نو هغوی به هیڅ کله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغ تړلو کې اخته وي مونږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکو ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړی چې هغوی کول غواړي آیا زل الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټو په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لګلای دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تانه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په هیڅ چې دا کتاب ستاسو همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو دې کبله تل شکونکو څخه مکه ستاسو رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی او اے محمد صلی الله علیه وسلم کته د هغو خلکو د اکثریت په خلو کار وکړي چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي په حقیقت کې ستاره رب ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سم لار برابر دي نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ خنو څه دلیل دی چې تاسو هغه څه نه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کوم شیانو استعمال چې الله له استراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړی دي د هغو تفصیل تاسو ته درخودلای دی زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپل خواهشاتو په اساس گمراه کوونکي خبرې کوي ستارب دا له هدا تیری دونکي ډیر ښه پیژني تاسو هم له ښکارا ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپل دغه ګټې مجازات ومومي او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نوی ذبح کړی شوی د هغه غوښه مخوري دا کار فسق دی شیطانان د خپل ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي ترڅو چې هغوی له تاسو سره شخړه وکړي او که تاسو د هغوی اطاعت ومنئ تاسو به په باوري توګه مشرکان یاست آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ورته ژوند وباخه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړاندو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي د هغه چا په تیر کې دای شي چې په ترګمویو کې ورزيدلې وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکې نه وي د کافرانو لپاره په هم دی توګه د هغوی کړو خایسته کړی شوی او په هم دې ډول مونږ په هر سیمه کې د هغې غټ مجرمان بوخت کړی دي چې هلته د خپل مکر او ټګي جالو وړوي اصلا هغوی د خپل ټګي په لومه کې په خپل نه ختی دي خو له هغوی سره د دې شعور نشته کله چې هغه ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي مونږ به تر هغه پورې ونه منو ترڅو چې په خپل مونږ ته هغه څه را نکړای شي چې د الله رسولانو ته ورکړای شي الله ډیر ښه پوهیږي چې چیرته خپل پیغمبري غوړه کړی هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپل ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایی یو سخت عذاب سره مخامخ شي نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لار خودنې اراده وکړي د هغه سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي گمراه کړي د هغه سینه تنګوي او داسې صابندېږي لکه چې د اسمان په لور پورته کیږي په دې توګه الله له حق څخه د تېښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې دا لار ستاسو د رب سم لار ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړل شوې دي چې نصيحت مني
د هغوی لپاره د هغوی رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوړه کړی دی. په هغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې راټول کړي، په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې اې د پیریانو ډلې، تاسو خو په انساني نوې باندې خلاص پاک کړ. له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګری او هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زمونږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس مونږه هغه نیټه ته رسیدلی یو چې تا راته ټاکلې و. الله به فرمایي خنو اوس تاسو استوګنځي اور دی، په هغه کې به تاسو د تل لپاره اوسېږئ. له هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي. بشک ستار رب د حکمت خاوند او عالم دی. وګوره په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو لامل چې هغوی په دنیا کې ول بل سره په ملګری کېدو کولې په خپل منځو کې سره دوستانو ګرځو. په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې اې د پیریانو او انسانانو ډلې، تاسو ته په خپل له همدا تاسو څخه هغه پیغمبران نه وراغلي چې تاسو ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه ویرولې. وی به وای هو مونږ د ځان پر خلاف په خپل شاهدی وای. نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولې دي، خو په هغه وخت کې به هغوی په خپل د ځان پر خلاف شاهدی وای چې هغوی کافران. دا شاهدی به له هغه څخه د دې لپاره واخیستل شي چې دا ثابت شي چې ستاره په ظلم سره د کلیو تباہ کوونکې نو چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بي خبره. د هر چا درجه د هغه د کروڑو په تناسب ده او ستار رب د خلکو د کروڑو څخه به خبره نه ده. ستار رب نیاز او د رحمت خاوند دی. که هغه وغواړي نو تاسو بل منځ یوسي او تاسو په ځای به نور هغه خلک راولي چې شاته د هغه خوخوي، لکه څنګه چې تاسو د دین نور خلکو له زوجات څخه راپورته کړی یاست. له تاسو سره چې کوم شی وعده کیږي هغه رومرو راتونکي دی او تاسو د خدای د عجزولو وس نه لري، یعنی د خدای تقدیر ته تغییر نشي ورکولای. اے محمد وای چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوونکی اوسئ او زبا هم په خپل ځای عمل کوو. ژر به درته څرګند شي چې د چا عاقبت کوي، بشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي. د خلکو د الله لپاره په خپل د همغلو پیدا کړو کښتونو او څاروي څخه یو برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وای دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلو شریکانو لپاره. نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي، خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي. څنګه باندې فیصله کوي دا خلک. او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وجل خیسته کړي ترڅو چې هغوی له تباہی سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نو کړی، نو دوی پرېږده چې په خپل دروغ جوړولو کې اخته وي. وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي، دا یوازې هغه خلک خوړلای شي چې مونږ په هغو باندې خوړلو غواړو. په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپل ځان لګولای دی. بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلی کول او پیټه وړل حرام کړی شوی، او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي، او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړی ده. ژر به الله دوی ته د دې دروغ جوړولو مجازات ورکړي. او وایي چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینه ولو لپاره دي او زموږ په خځو باندې حرام دي. او کومړ وینو دواړه د هغه په خړلو کې شریک کېدای شي. دا خبرې چې دوی غوټه کړې دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي. بشکه هغه حکیم او له ټولو خبرونه خبر ده. په باوري توګه هغه خلک ځانمن شول چې خپل اولادونه د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړي روزي په الله باندې په دروغ تړلو سره حرام وګڼل. په یقیني ډول هغوی گمراه شول او هیڅ کله هغوی له سمې لارې من دونکو څخه نو. دا هغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي، کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي.
د زیتون او د انارو ونې پیدا کړې چې د هغو میوې په رنګ چیرمه او په خوند کې بیلي د هغو له پیداوارونو وخوري چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړی چې کله فصل وریبي او له حد تیری مکوي چې الله له حد تیری کوونکی نه خوښوي او هماغه ذات چې له څاروي څخه ځینې داسې پیدا کړی دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټي وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري له هغو شیانو څخه وخوري چې الله در په برخه کړی دي او د شیطان په پلم مزي چې ستاسو ښکارا دښمن دی دا اته نرو خځې دي دوه د میګول نه وینا او دوه د وضو نه وینا اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړی دي که خځې یا هغه بچی چې د میګو او د وزې په ګیړه کې وي د علم سره سمې ماته راوخی که تاسو رښتینی یاست او همدغه راز دوه د وخل نه وینا او دوه د غوایل نه وینا دي پښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړی دي که خزي یا هغه بچای چې د اوخ یو غوا په ګیړه کې وي ایا تاسو په هغه وخت موجود وي چې الله د هغه د حرام والی حکم درکړی نو له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغ وینا منسوب کړي ترڅو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سم لار نه ښيي اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي کوم وحی چې ما ته راغلی د په هغه کې خو کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خورون کې باندې حرام وي مګر دا چې هغه مردار یعنی خپل مړ شوی وي یا توی شوی ویني وي یا د خوګو وخه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغه شیانو څخه کوم شی وخوري پرته لدی چې هغه د نافرمانی اراده ولري او پرته لدی چې د اړتیا لاندازې څخه زیاتې وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب لتیری دنه څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی او کوم خلکو چې يهودیت غوړه کړ پر هغه باندې مونږ ټول نوکانو والا جناور حرام کړیو او د غویانو او پسونو واز ده هم لغه نه پرته چې د هغو په پختیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نه خېتی وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې و او دا چې مونږ وایو بيخي رښتیا وایو اوس که هغوی ته دروغ جنو غني نو ورته وایي چې ستاسو د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدای نشي دا مشرکان بس تاسو د دې خبرو په جواب کې ارومرو وایي چې الله غوښتلای نو به موږ مشرکان شوي او نو به زمون پلار نیکه او نو به موږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغ نسبتونه کړیو تر دې پورې چې په پای کې زمون د عذاب خوند وڅاک دوی ته وایا آیا له تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته وړاندې کړی شي تاسو خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړي انګیرنې کوئ بیا وایا تاسو د دې سند په مقابل کې حقیقت رسیدلای سند خو له الله سره دی بشکه که الله غوښتي وای نو تاسو ټول ته به لارښوونه کړی دوی ته وایي چې خپل هغه شاهدان راولي چې د دې خبرې شاهدي وایي چې الله دا شیان حرام کړی نو که هغه شاهدي وایي نو ټول هغه سره شاهدي مو وایي او هیڅ کله د هغه خلکو په غوښتنو پسې مزه چې هغه زمون آیاتونو ته د دروغ نسبتونه کړی او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریک کوي اے محمد دوی ته وایي چې راشي زه تاسو ته اوروم چې تاسو رب پر تاسو باندې څه باندې زونه لګولې دي دا چې له هغه سره څوک مشرک کوي له مور او پلا سره ښه چار چلند وکړي خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مو وژني مونږ تاسو ته هم روزي درکو او هغه ته به هم ورکړو او فواحش یعنی کبیره ګناهونو ته مور نږدې کیږي او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولای دی مو وژني مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې لار خودنه هغه تاسو ته کړی ده تاسو باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ
او دا چې د یتیم مال ته منځ دی کیږي مګر په داسې توګه چې ډیره غوړه وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړي مونږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغه پیټه کړو څومره چې د هغه په واس کې وي او کله چې خبره کوي په عدالت سره وکړي که معاملې د خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړی د دې خبرو خوونه تاسو ته الله کړی ده په کار ده چې تاسو نصيحت ومنئ دغه راز د هغه لار خوونه دا ده چې همدا زما سم لار ده نو تاسو په هم دی باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مزي چې هغه به تاسو له هغه لارې واړوي تیت پرک به موکړي دا د هغه هدایت چې تاسو رب درکړای دی په کار ده چې تاسو له انحراف څخه ځان وژغورئ بیا موږ موسی ته کتاب ورکړیو چې پر ښه چلند غوړه کوونکی انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او لسره تر پایا هدایت او رحمت او د دې لپاره بنی اسرائیل ته ورکړی شوی و چې خای خلک خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوړه کړئ لري نه ده چې پر تاسو رحم وشي تر څو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه په خوا دوه ډلو یعنی يهود او نصارا ته نازل شوی او موږ له هغو لوستلو به خبره وو او اوس تاسو دا پرما هم نشي کولای چې پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت میندونکو تاسو د رب له لوري نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړي کوم کسان چې زموږ د آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو اوس خلک دې ته سرګې په لار دي چې د هغوی مخې ته پرېختي راشي ودرېږي یا ستا رب په خپل راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي کوم ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصي نښانې را څرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې خنو تاسو سترګې په لار ووسئ مونږ هم انتظار باسو کوم خلکو چې خپل دین ټوټه کړل او ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته د هغو معامله الله ته سپارلې ده هغه به هغوی ته وښیي چې هغوی څه کړي څوک چې د الله حضور ته نیکی سره راشي د هغه لپاره لاس چنده ثواب دی او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه قصور کړی دی او په چا باندې به ظلم نه کړی شي اے محمد صلی الله علیه وسلم وایا زما رب په یقیني توګه ماته سم لار راښودلې ده بیخي صحیح دین چې په هغه کې کوم کوګوالی نشته د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوړه کړی او هغه له مشرکانو څخه نو وایا زما لمون زما د عبادت ټول مراسم زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره چې د هغه هیڅ څوک شریک نشته د هغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سرټیټونکی زوی وایا آیا زل الله نه پرته کوم بل رب ولټوم په داسې حال کې چې هغه د هر څه رب دی هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه په خپل دی هیڅ پیټه پورته کوونکی د بل پیټه نه پورته کوي بیا تاسو ټول د خپل رب لوري ته ورګرځیدل په هغه وخت کې به هغه تاسو د شخړو حقیقت تاسو ته دروخي ما غزات چې هغه تاسو د ځمکې خلیفګانو ګرځولې او تاسو نه جینو ته د جینو نور په مقابل کې ډېر لوړ درجه درکړي ترڅو تاسو ته چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو باندې ازمویښت وکړي بشکستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی